د صحابانو د ایمان د داستان 22مه برخه. د صحابانو د ایمان داستان. لیکوال حضرت امام الواقد الواقدی. ژباړن مولوی صدیق الله مشال. ویونکی سید جلال زاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. د صحابانو د ایمان داستان د 22مې برخې محترم اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند او خوشحاله اوسئ، په خپلو ورځنیو کارونو کې به کامیاب او بریالي اوسئ. سعید بن عامر وایي زموږ مریان په بوټو پسې تللي ول، چې هلته د مشرکینو د ډلې لخوا زر تنه سپاره ورته راغلي ول او بالاخره دوی یې والي او ډېر سخت یې خوږ کړي ول. 19 نفره یې اسیران کړي ول او د سعید بن عامر هغه خپل مریی په تېښته ځینې راخلاصوي. په داسې حال کې راغی چې په لارې به ولیده او بېرته به لټېده. سعید بن عامر انصاري وایي قسم په خدای د مریانو په پېښه ډېر خفه شوم. دی مې خپل شاته سپور کړ او بېرته راوګرځېدم. په دې وخت کې زما د شا لخوا آسونه هم راڅرګند شول. موږ تر همدې ځایه داستان رسولی و. اوس به یې کومه برخه له همدې ځایه پیل کړو. زما د شا لخوا آسونه هم راڅرګند شول او د باد یا سیلاب په ډول را روان و چې ورته ومې کتل د غسانیانو آسونه وو. اوږدې نیزې ورسره وې او ویلې موږ غسانیان یو، د صلیب او رهبانیانو د ډلې یو. سعید بن عامر وایي ما ورته وکتل، ما ورته وویل موږ د محمد مختار له ملګرو څخه یو. په دې وخت کې یو راوړاندې شو، توره یې راباندې پورته کوله. ما پرې غږ وکړ خوار شې، ته د خپل قوم یو وګړی وژنې. ده راته وویل ته څوک یې؟ ما ورته وویل زه د ښاغلي خزرج لټبره یم. ده بېرته توره ښکته کړه او ویې ویل زموږ سردار جبله بن ایهم ستاسو په لټه ده. ما ورته وویل جبله ما څه پېژنې چې زما په لټه پسې راوتلی؟ ده وویل هغه د یو داسې چا په لټه کې ده چې په اصل یمنی او د محمد بن عبدالله له ملګرو څخه وي. وروسته یې وویل له موږ سره په خپله خوښه ولاړ شه، که نه په زور دې بیایو. سعید بن عامر وایي زه په داسې حال کې ورسره روان شوم چې د دوی لښکر راپسې و. آن چې یو ستر لښکر ته ورښکاره شو چې بیرغونه او صلیبونه یې پورته کړي وه. زه له دوی سره روان وم. د جبله بن ایهم خیمې ته یې راوستلم. نوموړي د سرو زرو په کرسۍ ناست و او رومي وریښمنې جامې یې په تن وې. پر سر یې د ملغلرو جوړ شوی جال او د یاقوتو صلیب په غاړه و. کله چې زه د ده په وړاندې ودرېدم نوموړي سر راپورته کړ او ویې ویل ته له کومو عربو یې؟ ما ورته ویل زه یمني یم. ته راته ویل ډېر ښه، په یمن کې څوک یې؟ ما ورته ویل زه د حارثه بن عمر بن عامر بن حارثه بن ثعلبه بن عمري القیس بن عبدالله بن ازور بن عوف بن کهلان بن سبا د ټبر یم. جبله وویل د نسب په اړه له کومې ډلې څخه یې؟ ما ورته ویل زه خزرج بن حارثه له اولادې او د محمد بن عبدالله له انصارو څخه یم. جبله وویل زه ستا له قومه بني غسان څخه یم. ما ورته ویل زه هم له هغې کورنۍ څخه یم چې ستاسو نسبت ورته کېږي. ده ویل زه هغه جبله بن ایهم یم چې له اسلام څخه وګرځېدم. ستاسو امیر عمر بن خطاب نه غوښتل چې زما غوندې سړی د اسلام مرستندوی وي. نوموړي د یو خوار سړي بدله له ما څخه اخیستله، سره له دې چې زه د یمن واکمن او د غسان قبیلې سردار یم. ما ورته ویل ای جبله د خدای جل حق ستا تر حق ډېر اقدمیت لري. زموږ د دین اساس او بنیاد پر حق او انصاف باندې دی او عمر بن خطاب نه د خدای جل جلاله د دین په اړه د ملامتونکي له ملامتیا څخه نه ویریږي. ده راته ویل نوم دې څه دی؟ ما ورته ویل سعید بن عامر الانصاري. ده راته ویل ای سعیده کښېنه. زه هم کښېنستم. ده راته ویل ته له حسان بن ثابت سره پېژنې؟ ما ورته ویل و. ما ورته ویل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه شاعر راته ښیي چې دوی په اړه داسې فرمایلي ته حسان یې او ژبه دې حسام ده. ده راته ویل څومره وخت کېږي چې ته ورڅخه جلا شوی؟ ما ورته ویل لږ وخت کېږي چې زه او دی سره بېل شوي یو. څو ورځې وړاندې نوموړي یو مېلمستیا تیاره کړې وه، زه یې هم وربللی وم. د خپلې یوې مینځي ته وویل چې
ستاسو په اړه یو شعر ووایي. هغې داسې شعر جوړ کړ چې مفهوم یې د هغې ډلې دی د مور شیدې داروشي چې زه یې ورځ په شرابو ورسره کېنستم. ښه وړاندې په دمشق کې دومره ډېر تلل او راتلل چې سپیو هم نه ورته غپل. دوی د شپو د راتلو پوښتنه نه کوله او د غورو انصابو درلودونکي وو. هسکې پوزې یې وې، د وړاندونو غوره اخلاق یې درلودل. د دوی فقیران به د دوی له هغو غنیانو لازم وو چې پر مجبورو یتیمانو یې شفقت کاوه. د جفنته اولاد د خپل پلار د قبر شاوخوا د ماریه د هغه زوی قبر چې کریم او د ښو عاداتو څښتن او د وړو او غوره اخلاق یې درلودل. د دوی فقیران به د دوی له هغو غنیانو لازم وو چې پر مجبورو یتیمانو یې شفقت کاوه. د جفنه اولاد د خپل پلار د قبر شاوخوا د ماریا د هغه زوی قبر چې کریم او د ښو عاداتو څښتن و. له دې لیدنې کتنې وروسته زه شام ته راغلی یم او دا زموږ وروستی دیدن شو. جبله وویل دا شعر یې زما په اړه ویلی دی. ما ورته وویل هو. وروسته یو رومي کتان جامه چې 100 روپۍ هم ورسره وې راکړې او راته ویې ویل زه له تا غواړم چې دا په حتما اغوندې او غورځوې به یې نه. وروسته یې راڅخه وپوښتل ستا د عربو په ژبه قسم وي ته هلته څه کول؟ کوم ځای کې وې چې حسیر شوې؟ ما ورته ویل سړی چې رښتیا ووایي ډېره ګټه لري. زه د امیر ابو عبیده ملګری یم او موږ غوښتل چې حلب او انطاکیې ته ولاړ شو. جبله وویل زه خبر یم هرقل زه او د اموریا والي رالیږلي یو تر څو د قنسرین د واکمن مرسته وغواړو ځکه دوی تاسو ته د سولې په نامه چل درکړی و او ما په دې ځای کې ستاسو د راتلو انتظار یوست. خو اوس ته ورشه او خپل امیر ته زموږ د تورو او زور خبرې وکړه او ورته ووایه چې بیرته شاته وګرځه او د هرقل په ښارونو تعرض مه کوه. هغه وخت نور را رسېدلی چې ستاسو له لاسونو څخه به د شام نیول شوې سیمې بیرته وځي. سعید بن عامر وویل زه پر سپور شوم او مریی مې راپسې سپور کړ. بیرته ورځنې راغلم. د مسلمانانو لښکر ته مې ځان راورساوه. خلک راباندې راغونډ شول او ویې ویل ای ابن ربیعه چیرې وې؟ زه د امیر ابو عبیده خیمې ته ورغلم او زما او جبله ترمنځ تېر جریان مې ورته ذکر کړ. ده راته وویل ته خدای جل جلاله د حسان بن ثابت الانصاري په یادولو وژغورلی. وروسته یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ملګري د مشورې دپاره سره راغونډ کړل او ورته ویې ویل ای خلکو تاسو د دې جنرال د قصې په اړه څه نظر لرئ؟ موږ سوله ورسره کړې او د موږ ته چل را کړی. خالد بن ولید وویل بغاوت سر له منځه ځي. دوی که څه هم موږ ته چل را کړی دی خو خدای جل جلاله به دوی له منځه وړي او زر د موږ به تر هغه ستر چل ورکړو. زه له 10 کسانو سره د ده مخې ته ورځم. ابو عبیده ورته وویل ته د ده او د ده د هر مکر لپاره بس یې چې څوک دې خوښ وي هغه در سره بوځه. خالد وویل عیاض بن غانم الیشعري، عمر بن سعید، مصعب بن محارب الیشکری، ابو جندله بن سعید المخزومی، سهل بن عمر العامری، رافع بن عمیره الطائی، مصیب بن نجیب الفزاری، سعید بن عمیر الانصاری، عمر بن معدی کرب الزبیدی، عاصم بن عمر القیسی، عبدالرحمن بن ابی بکر رضوان الله علیهم اجمعین. چیرې دی راوی وبولي. هغوی ټولو د لبیک په ویلو سره ورته تیار شول. امام واقدي وایي ضرار د دې پیښې د تیاري په ورځ سترګو په خوږو اخته و ځکه دې پیښې ته حاضر نه شو. خالد دوی ته وویل زر شئ تیاري ونیسئ. ده په خپله هغه زغره واخیستله چې د یمامه د جګړې پر مهال یې له مسیلمة الکذاب څخه ولجه کړې وه او خپل جنګي سامان یې راواخیست. پر آر سپور شو او خپل غلام حمام ته یې وویل راځه راسره ولاړ شه چې نن خپله ننداره در باندې وکړم. هغه هم ورسره روان شو. خالد بن ولید خپلو 10 تنو زړورو ملګرو سره روان شو. حضرت خالد سعید بن عامر ته وویل ای سعیده تا ته جبله هغه لاره نه در وښوده چې دوی ته د قینسرین والي راځي؟ سعید وویل راته ښوولې ده. ده ورته ویل مونږ هغه ځای ته ورسوه تر څو مونږ هلته کمین ونیسو چې کله دوی ته د قینسرین والي راځي مونږ هم داسې دوکه ورکړو لکه مونږ ته چې یې راکړې وه. ده یې ورسره ټول عسکر هلاک کړو. سعید د مجاهدینو تر مخ روان و او په ګړندي تګ سره یې د جبله د عسکرو طلب کاوه. دوی د شپې سفر وکړ چې کله یې اورونه ولیدل ورنږدې شول او د دښمن عسکرو غږونه یې واورېدل. سعید بن عامر دوی د لارې هغه اړخ ته چپ کړل چې د قینسرین والي ورباندې راتلی او هلته یې تر سهاره کمین ونیو خو څوک یې پر سترګو نه شول. خالد بن ولید ورسره مجاهدینو ته هلته په کمین کې لمونځ ورکړ. دوی په کمین کې ناست وو چې د جبله ملګري نصراني عرب او د اموریا د واکمن پوځونه راڅرګند شول چې د عواسم او قینسرین لور ته تلونکي وو. مسلمانانو خالد بن ولید ته وویل ای ابو سلیمانه ته دا لښکر نه وینې
چې تر اغزو او درختو زیات ښکاري زموږ لور ته را روان ده. خالد بن ولید وویل د دوی ډیروالی هیڅ پاک نه لري چې د خدای جل جلاله نصرت له موږ سره وي تاسو به دوی ګډ شئ او دوی ته په نظر داسې ورکړئ لکه د دوی ملګري چې واست تر څو د قنسرین والي ته ورسیږو. هلته به بیا ګورو چې خدای جل جلاله څه کوي. هر څه چې د ده خوښه وي موږ به پرې سره ځایو. موږ د دوی په لښکر ګډ شو او د دوی له جملې څخه مو ځان حساب کړ او دوی مو فرق نشو کولی. رافع بن عمیره الطایی وایي موږ چې کله هغه سرحد ته ورسېدو چې د قنسرین له خلکو سره مو سوله پرې کړې وه، د قنسرین والي زموږ مخې ته راوتلی و، صلیب یې راخیستی و، قسیسین او رهبانیان یې تر مخ را روان او انجیل یې وایو. د کفر د کلمو په ویلو سره یې خپل غږونه پر همغږۍ توګه پورته کړي وو. د قنسرین والي د صحابو لور ته ورغی. د ده زړه و چې جبله بن ایهم ته ورشي، سلام ورته وکړي، خو خالد بن ولید یې مخې ته ورغی. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ملګري ورسره و. د قنسرین والي چې کله دوی ته ورنږدې شو ورته ویې ویل مسیح مو له هر غمه وساته او صلیب مو ژوندي لره. خالد بن ولید وویل خوار شي موږ د صلیب عبادت کوونکي نه یو بلکې موږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ملګري یو. خالد بن ولید سر مخ ښکاره کړ او نارې کړې لا اله الا الله وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله. ای د خدای دښمنه زه هغه مخزومي خالد بن ولید یم، د حضرت محمد ملګری یم. د قنسرین والي ته یې لاس ور واچاوه او له خپل دین څخه یې راجلا کړ. د حضرت مصطفی نور ملګري هم را څرګند شول، تورې یې له تیکو راویستلې، شور او زوږ جوړ شو. دښمنانو د کفر د نارو په وهلو پیل وکړ او مسلمانانو د توحید اوازونه او چیغې شروع کړې. جبله او د عموریا والي د مسلمانانو چیغې واورېدلې چې د تکبیر او تهلیل ملکوتي غږونه یې له خولو پورته شول. دوی وارخطا شول، تورو ته یې وکتل چې له تیکو ایستل شوي او نیزې برابرې شوي. دوی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ملګرو شاوخوا راغونډ شول. خالد بن ولید چې کله ولیدل چې د دښمن شاوخوا ورباندې راغونډ شوی او د ده ملګرو پر لور را روان دي نو مړ پر دې ویرېدی چې راڅخه خلاص نشي او یا د ده تر وژلو وړاندې یوه پیښه ونه شي. خالد توره ورسره پورته کړه چې ویې وژني. والي ورته وخندل. حضرت خالد ته د ده خندا ډېره حیرانوونکې وه. ورته ویې ویل خوار شي څه ته خاندې؟ والي ورته ویل ته اوس ستا ټول ملګري د وژل شویو په کتار کې دي خو ته ما وژنې. که ته پر ما تعرض ونه کړې دا به ستا لپاره غوره وي. خالد هم پرېښود، ویې نه واژو. وروسته خالد خپلو ملګرو ته نارې کړې ای د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ملګرو زما شاوخوا راټول شئ او له ما څخه دفاع وکړئ او د هغه څه په اړه صبر وکړئ چې در باندې راغلی دی. ستاسو د غلیمانو کثرت دی تاسو ورخطا نه کړي. قسم په خدای جل جلاله ما څو ځلې ځان مرګ ته په دې هیله هیبه کړی چې کېدای شي خدای جل جلاله مې شهادت په برخه کړي. تاسو پوه شئ چې ستاسو هدف څرګند ده او د هر څه سپارنه خدای ته وکوئ. تاسو دا زړه ته تېره کړئ چې خدای جل جلاله ته وصل شولي او په داسې دار کې مو استوګنه غوره کړه چې استوګنې نه مړه کېږي. وروسته دا آیات تلاوت کړ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ژباړه هغو ته به نه هلته څه کړاو ورسیږي او نه به له هغه ځایه وایستل شي. د جبله او خالد جګړه. امام واقدي وایي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ملګري د خالد شاوخوا غونډ شول. عبدالرحمن بن ابي بکر لخي او رافع بن عمیره طایی لکین طرفه او همام تر شا روانو او نور صحابه ګرد چاپیره ترې راتاو. خالد د قنسرین نیول شوی والي خپل مریی همام ته وسپاره. ورته ویې ویل دی خپل اړخ ته وتړه او له خپل ځای څخه مخ وره او د خدای جل جلاله د نصرت زیری درکوم. امام واقدي وایي نصراني عربان د ده لور ته په داسې حال کې را روانو چې جبله بن ایهم یې تر مخ و، د سرو زرو صلیبې په غاړه و او د جوهرو په توق پیودل شوی د ګلدارو ورېښمنو جامې په تن وې چې برسیره د زرو په اوبو آب شوې زغره پرې اغوستې وه. د سرو زرو خولې پر سر او پر هغه برسیره د جوهرو صلیب لګېدلی و. په لاس یې اوږده نیزه وه چې څوکه یې د څراغ په ډول پرېښېده.
د عمریه والی لکه غټ او محکم برج داسې برېښېدی، ګرد شاپیره یې غټ رومیان راتاو او پر دې برسېره بېشمېره فوج پرې راګرځېدلی و. د عمریه والي چې کله خالد ته وکتل چې د قصرین والي یې نیولی او اسیر کړی، پر دې وویرېد چې خالد یې زر مړ نه کړي. جبله ته ورغی او ورته ویې ویل زما دې په مسیح قسم وي دا عرب کټ مټ شیطانان دي، ته دې عربي ته وګوره، 10 نفره ورسره دي، دومره ستر لښکر شاوخوا محاصره کړي، دوی فکر هم نه پکې وهي. زموږ امیر یې د اسیر په توګه نیولی، زه پر دې ویرېږم چې قتل به یې کړي. نوموړي د هرقل پر وړاندې ډېر ستر قدر درلود. و دې عربي ته ورشه ورته ووایه چې زموږ امیر دې راخلاص کړي، موږ به له دوی سره نیکي وکړو او لاره به یې ورخوشي کړو. چې کله دوی زموږ امیر را پرېښودو وروسته به برید پرې وکړو او له یو مخه به یې وژنو. رافع بن عمیره الطایی وایي موږ د خالد بن ولید شاوخوا ولاړو، د رومیانو او نصراني عربانو لښکر پرې پر موږ راتاو شو. موږ د دوی له ډېروالي څخه هیڅ متاثره نه وو، ځکه زموږ د خدای جل جلاله په مرسته پوره باور و. جبله بن ایهم په لوړ اواز سره نارې وهلې او ویلې تاسو د حضرت محمد په مشهورو ملګرو کې څوک یاست او له تابعینو عربو څخه څوک تر سره دي؟ تر هغه وړاندې موږ ته خبر راکړئ چې موږ برید در باندې کوو. خالد بن ولید ځواب ورکړ او ویل موږ د حضرت محمد مختار ملګري یو چې په اهل قبله، اسلام، اکرام او انعام مشهور یو. تا چې د انصابو کوم سوال وکړ، موږ له بېلابېلو قومونو او توکمونو څخه یو، خو یو هدف لرو او پر هغه سره راټول یو، هغه دا چې لا اله الا الله محمد رسول الله. خدای دې دا کلمه لوړه لري. جبله چې کله د خالد بن ولید خبرې واورېدې ډېر سخت په غوسه شو، ځکه نه په ده او نه یې د ده په ملګرو کې فکر واهه. جبله بیا ورته وویل ای ځوانه ته د دوی امیر یې؟ خالد ورته وویل زه یې امیر نه بلکې یو دیني ورور یم او دوی زما مسلمانان وروڼه دي. جبله وویل ته د محمد بن عبدالله په ملګرو کې څوک یې؟ زه د بني مخزوم په ګپ سره شهرت لرم او د محمد ملګری خالد بن ولید یم. دا زما ښي اړخ ته ملګری عبدالرحمن بن ابوبکر دی او زما کیڼ لور ته ورور د یمن تبع د طای قبیلې عزتمند رافع بن عمیره الطایی چې زما زوم او زما د زړه ټوټه ده، او داسې نور موږ له هرې قبیلې ستر او ناموتي اتلان راغونډ کړي. تاسو زموږ د وژلو په اړه زړه مخ کوئ او ما په خپل کثرت نازیږئ. تاسو په جنګ کې داسې حیثیت لرئ لکه مرغان چې په ځالیو کې پټ وي او ښکاري ورته راشي. شبکه یعنی تور پرې وغوړوي چې ډېر تکړه وي، هغه اله بېله ځان وژغوري. امام واقري وایي د حضرت خالد بن ولید په خبرو د جبله غوسه یو په دوه شوه او ویې ویل چې کله زموږ د نیزو وارونه ووینئ او په دې چول دښت کې ته او ستا ملګري د حیواناتو خوراک شئ، سهار او ماښام مو هډوکي حیوانات شپېلوي، هلته به ته پوه شې چې تا د خپلو خبرو تاوان وکړ. خالد ورته وویل دا موږ ته هېڅ هم نه ده، دا موږ ته ډېر اسانه ده. ته هغه عرب یې چې د صلیب عبادت کوونکو ته دې نسبت کېږي. ته ورته ویل زه د غسان سردار او د همدان له پادشاهانو یم، زه د غسان واکمن او د سرتاج یم، زه جبله بن ایهم یم. خالد بن ولید وویل ته هغه څوک یې چې له اسلام څخه مرتد شوی او هغه یې چې پر هدایت د ضلالت غوره کړی دی، ته د ضلالت او ګمراهۍ د لارې لاروی یې. جبله وویل داسې نه ده، زه هغه څوک یم چې تر ذلت مې عزت او درنښت ته ترجیح ورکړه. خالد ورته ویل ته د خپل ځان پر ذلت ډېر حریص یې، ځکه کرامت سبا د آخرت په ورځ هغه چا لره ده له شقاوت څخه بری وي. جبله ویل ای مخزومي دومره ډېرې خبرې مه کوه، زه او زما ملګري چې له برید کولو ایثار یو صرف د دې اسیر له کبله چې ستا په لاس کې ده، ځکه موږ ویره لرو که چیرې برید در باندې وکړو ستاسو تر وژلو وړاندې به تاسو دی وژنئ. نوموړی د هرقل پر وړاندې ډېر درنښت لري او په نسب کې هم هرقل ته ورتېر ده. تاسو دی خلاص کړئ، موږ به له تاسو سره ځواني وکړو او لاره به در خوشي کړو. خالد ورته ویل اسیر خو موږ هېڅکله نه خلاصوو تر څو چې مو وژلی نه وي، او له هغه وروسته چې هر څه راوشول د هغه پروا نه لرو. او دا خبره چې تا وکړه چې ته او در سره ملګري پر موږ برید کوئ، نو دا خو هېڅ انصاف نه ده. که په جګړه کې انصاف غواړئ نو ستاسو لښکرې ډېر او شمېر مو زیات ده، موږ 10 کسان یو او پر هغو هم ستاسو د اسونو، واګو، نیزو، څوکو او د تورو خولو
حصار جوړ کړی. ښه به دا وي چې یو په یو مبارزه سره وکړو او دا ستاسو امیر ده. که مو مونږ ووژلو هغه به خلاص کړي، او که خدای جل جلاله مونږ ته بری راکړ او مرسته ده له خدایه، نو هغه مهال چې تاسو پخپله وژل کېږئ داسې وژل ولې درته ګران وي. امام واقدي وایي چې بله خپل سر کوز کړ او په دې اړه یې د معموریا له والي سره خبره وکړه. د معموریا والي ډېر په غوسه شو او توره یې له تیکې څخه راویستله. حضرت خالد چې کله ته وکتل پوه شو نوموړی د جنګ قصد لري. د عمریه والي چې د حملې اراده وکړه جبله بیرته ونیوله، له حملې کولو یې اصرار کړ او تر خپل صلیب لاندې یې ودراوه. خپله د خالد بن ولید لور ته را روان شو او ورته ویې ویل ای مخزومي ځوانه، لکه څرنګه چې تا ویل باید انصاف پکې وشي، خو د روم خلک لکه پسونه په انصاف نه پوهېږي. ما ستا د خبرې په اړه تفاهم له دوی سره وکړ، دوی په دې خبره راضي شول. په تاسو کې چې هر څوک د مبارزې تکل لري هغه دې را میدان ته شي. رابع ابن عمیره الطایی وایي خالد بن ولید قصد وکړ چې میدان ته ورشي، خو عبدالرحمن بن ابوبکر را حصار کړ او ویې ویل ای ابو سلیمانه، زما دې د هغه قبر په څښتن قسم وي چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اندامونه پکې پراته دي، او د ابوبکر د سپینې ږیرې په درنښت مې دې قسم وي که دې قوم ته له ما پرته بل څوک ورشي زه به خپل کوشش کوم کېدای شي له حضرت ابوبکر سره وصل شم. حضرت خالد هم ورپرېښود، ورته ویې ویل ورځه خدای جل جلاله دې عمل قبول کړه او کړي وینا دې منظور شه. راوی وایي عبدالرحمن بن ابوبکر په هغه اس پور شو چې عمر بن خطاب ورکړی و او هغه ته د اجندین د پیښې له غنیمت څخه په برخه ورغلی و، او دا تکړه اس د بني لخم او جذام له اسونو څخه و. عبدالرحمن په زغره کې سر تر پایه پټ او په لاس کې اوږده نیزه وه. عبدالرحمن د رومیانو او نصراني عربانو د لښکر و، په منځ کې خپل اس وګرځاوه او دوی ته یې د جګړې او مبارزې بلنه ورکړه او ویې ویل راشئ راوړاندې شئ، زه د صدیق اکبر زویم، او داسې شعرونه زمزمه کول. ترجمه: زه د لوړې مرتبې والا د عبدالله زویم، نوموړی د ستر کمال او عظیم شخصیت څښتن دی. زما پلار ډېر آزاد او رښتونی انسان دی، د خپلو غوره کارنامو سره ښکلی کړی دی. وروسته یې د یو مبارز غوښتنه وکړه. رابع بن عمیره الطایی وایي نوموړي ته د رومیانو 15 تنه زړور سپاره راووتل. عبدالرحمن چې په اول ځل وار پرې وکړ. د اصحابانو د ایمان داستان دی 22مې برخې. محترم اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ برخه چې ما ځای درته وړاندې کړه. له دعا مه هېروئ، په الله مو سپارم، الله مو نیتونه خالص وګرځوه. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.